آها شیخه په سترګو ړونې د روډ منځ ته دې خپې راغځولي اوس به مې د لخپې چغول وې یاره دا سړی راته ښکاري چې شر جوړوي او روژه ده خیر د خپې راله وچغولې خو تکلیف په ځان تېر که پرېږده وته ځه ړونو مې او داسې راته ښکاري چې چاړه مې خدای دې په دې دواړو خپو راټول که چې راټول یې ساتې که بلې پرېل بیا راتلمه او دا خپې دې بهر وې د موټرسایکل دا دواړه ټیرونه پې خېټومه خفه کېږې به نو او برن برن راته مه ګوره چاړاقو ته زه کله سره ګزاره کومه چې روژه ده او چې روژه نه وې نو په جوتو د باندې ختم په جوتو دا پیاڼ مې دې راویستي دي میدان ته سړیا د پېښې نه تېښته نشته خو دا سړی قلاریږي نو خو راوچورله او په یو داسې ووهه لکه مرګ عدلې ووهه نه ړوند یمه نه چاړه یمه خو د روژې احترام مې کوو د روژې او په سترګو خو تړون دی او په غوږونو تکون دی په خپو دې راله موټرسایکل وخېږو او له پاسه را باندې خبرې مه کېږي ته ما ته څه تړون دی دا ګزار تا مال لکو تاله مې در کو ما خو خپل بدل پیراون ته نه دی پرېښی نو ته پکې ته کم باغ مولی راغلی صبر وکړه روژه پکې پکې نشته راواچوه ګزار چې زه دې اوس زور وینم اوس راواچوه دا ته راواچوه ما راواچوه بل راواچوه دا ته راواچوه نه به دې راچولی بل څه یې ګزار راواچوه مړه ته خو په سړیتوب نه پوهېږې پرېږدې ورته پرېږدې ورته واغوښه واغوښه پرېږدې ورته پرېږدې دستې ته راسه ته پرېږده پرېږدې ورته قسم دې وجنم دې پرېږده مې دا خو د صبر میاشت ده په دې کې خلک جنګونه نه کوي د قرآن تلاوتونه کوي ذکرونه کوي او تاسو خو مشران خلک یې چې تاسو شر کوئ نو نور خلک به موږ څنګه مینې کړو د شرونو نه مړه دا خو د صبر میاشت ده صبر کوه یاره ملګري خبره داسې ده چې شر مانه جوړوو شر خو ته جوړ کړو پوچه یو له خپې وچغوله بیا لګیا د له پاسه خبرې راته کېږي نو ما ته یې ځه لکه بیا راته هم ګونګی یې هم چاړه یې نو په دې راله کار اوس په دې مې ووهو پرېږدې بله سړیه ځان یو کار کتل دی هغه په ما باندې شل دېرش ګزاره وکړو زما پې بدل پورې دی او تاسو ورته زه نیولی یم هغه مه وهي په تاسو کې سړیتوب نشته عقل در کې نشته یاره تاسو خو لوی لوی غوایان یې هلکه ولې څه چل غله څه درته یم کلي په ترکولو کې تام منډم اوس مې شیخ چې دی دڼیاکو خیر چېرته دی په سر مې راله دړکو سړیا زه د وختي نه تا ته ګورم پوه شوې د هغه ځای نه ته شروع شوی کله د یو سره شر جوړی او کله د بل سره شر جوړی او د روژې ته نه ګورې پوه شوې ته لیونی شوی او که تا د دا خلک لیوني ښکاري زه روغ موټ یم سړیا خو ستا زما خیال که سوال ورراغستی دڼیاکوم دې دا خوله دې بنده که ګورې اوس مې قاري وو ومې وو ابد یا والی یا به نه خو چې منګه ووهلې که نه او په کټو څملو که نه راځه شبیره نن د باندې روژه لنډه کړمه جومات ته ځو په جومات کې به لنډه کړو نه مړه په جومات کې چېرته روژه لنډېږي روژه خو په بازار کې لنډېږي پوه شو دا خوراکونه مراکونه به وینو لکه خوشبو مشبو به راباندې ولګي د هغې سره روژه لنډېږي یاره ستا خبره صحیح ده ملګري چې په هغې لنډېږي خو بازار ته چې لاړ شي په غیر د وهلو نه د ټکولو نه د کنځلو نه د شر شیطان دا ډوس سره بل څه کار پکې نشته جومات ته لاړ شه مونځ وکړه ذکر وکړه عبادت وکړه په هغې لنډېږي زه جومات ته ځو اصل روژه خو په دغه شر غوبل ډبلۍ باندې لنډېږي چې دوه ورشي او ته د په سیټ باندې ولاړې او بس خوند من تیالې چې ګورې ګنټه وتي بیا چې بل ځای جړپ جوړ شي چې ګنټه په هغې کې وځي په ټیم باندې پوه نه شي راځه داسې جړخار جوړي جړخار راځه روژه د باندې لنډوم ته داسې کار وکړه ته بازار ته لاړ شه ته دغه جړق جړوق له لاړ شه زه به لاړ شم یو سپاره سبق به کویم یو دوه رکعته نفل به کوم مزه صحیح ده ته یې په ځان باندې ښه اوږده که زه یې لنډومه مڼې دی جی ډېره مزه یې دیخبین وکړه او ایسي خوږې کلمې پکوړۍ سموسۍ هلکه په خوله کې دې راله اوبه راوستې د کار شی خو دغه پروت دی یاره د روژه ماتې په ټایم کې چې ورته کښېنې اوسې تشې پرې راوباسې پوه شوې او بیا پسې دې چاټ ته کښېنې پوه شوې او دا پوره خانک په دې سر باندې راواړې که نه داسې به شي لکه په پردو پیسو چې حج له لاړ شي زه وایم چې د بازار د دې خوراکونو نه یو خانک ډک کړې که نه او بیا ورته کښېنې او په سر یې راواړې او بیا پسې تروې شوملې وسکې او د ګوړې چای
دلته خو موږ په دې بینونو باندې ټایم پاسې کوو په دې پتیله کې هلکه ډېر د کار شی پروت دی که څه ډېره ښکلې خوشبو ترې راځي یا لکه تا پتیله چې ما ته په روژه ماتې کې پرته او په دې سپېږمو یې راواړی پوه شوې او په دې غوږونو دې شوروا موروا راوځي هلکه چکنې مکنې پکې هم پکار ده که نه جی هلکه ټایم پاسې میم پاسې دې ډېر وکړو ښه یو 100 روپو ترې راواله او چې ځمه ښه یو 100 روپو ترې راکړه هلکه هلکه ما خو روژه لنډوله خو راته ښکاري چې چا رانه جیب لنډ کو جیب رانه چا ووو یاره ذیشان یقین وکړه بس مازدیګر دی روژه ده او شر دی 50 کسان په یو سر په ما راغلي دي او بس د الله رحمت و بس لاس مې د قصاب هغه ټوکیا ته ورغی او یو تر دی راچوه او سروله راچوه او سروله دا روډ مې د سرونو ډک کړو د الله ولي او قصابیان خوشحالېږي یو پکې ما ته سترګه والوې ښه دې وکړو پوه شوې او وی چې سبا به حلالې نه کوو ما وی بس کار مې دله کړلی او بس بعضې خلکو پکې تازه غوښو ته ټوپونه ووال چا پتون کټ کوه چا چې لرې کټ کوه چا څو هلکه یو غټ سړی و پکې هغه نه مې پړپوس و هغه ما وړی تا وړی او لرې ورسره مو خو په لرې کې غوښ سیوا و غوښ پکې و خو غوښ پکې هم سیوا و اوهو زیشانه دا سړی خو دا غولې په جوسر ووال اوهو که نه دې ورته ووې نو سر ده نه وهي دا په دې ټایم کې چرس نه دي څکلي او چې صحیح وي غوا ته الوتې ته دي خو د ها سره ولې ها میلاو کوه او خبرې ته ولې ټیک وایه اورې او که وستې کېږي نو قرآن قسم ورسره خوره تاسو څه وایئ ما وی که نه هغه تا چې سر والې پاکې زما د تره زوی مو اوس بې سره ګرځي بې سره ګرځي ټوپۍ لاس کې نیسي که نه چشمې ولې جوړې او ما د قسم و چې بې سره ګرځي قسم او ما هم لیدلی و پړپوس ډېر خوږ و که نه ماشاءالله دروند سړی و که نه او تا چې ولله واچو خړشت یې وکړو که نه کافي زما ورته دا لمن خوره کړې ډوډارک مې دې لمن ته کو قصابي ته مې پرېښیم نو خو ډوډارک مې ترې وځغلو ځان روژه مات ته ټایم نږدې دی که نه یو 3-4 سګرټ ډکوم صحیح ده او ورشه ډکه ډکه ځه ځه ورشه ځه غوا الوځي غوا الوځي داسې الوځي هغه روانه دی هغه ده روانه ده تارونه باندې ناسته ده تارونه ناسته ده بس ځه ورشه هاته ولا دو چرس نه ایسکلي ضروره د چرسي او د نسواري او د سرګټي او د پوډري خو دا حل یې روره چې څه غوړ خوشاني خوړو اوس وایي ما چې دی 50 کسه په بازار کې ولې استاد د تره زوی پکې بې سره ګرځي څه قهوه کړلی خو بس د دو هاته به هاوی او ټیک ته به ټیک دی چې دوی والوته وایه دویمه ورسره په روانه ده بلا وا بچي ورسره نه بچي ورسره خو ها ورسره